د بهرنیو عسکرو روسي عملیات د دوحې تړون څخه بربنډه سرغړونه ده. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کابل حکومت عسکرو د بهرنیو ځواکونو په ملاتړ عملیات پیل کړي چې د دوحې تړون څخه بربنډه سرغړونه ده. اعلامیې کې راغلي په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د کابل ادارې د عسکرو لخوا د اشغالګرو په مخامخ هوایي او استخباراتي ملاتړ د اسلامي امارت د مجاهدینو او ولسي خلکو په وړاندې ستر سره عملیات پیل شوي دي او اوس هم جریان لري چې د عامو خلکو ګڼ کورونه او کلي وران کړي دي. د طالبانو لوري خپره شوې اعلامیه زیاتوي د دښمن الوتکو د کندهار په ارغنداب او د بدخشان ولایت په نسی درواز ولسوالیو کې د مجاهدینو او ولس په ضد له هوا څخه بمبارونه کوي. همدې ته ورته څو ورځې وړاندې د خوست په صبریو د ننګرهار او هلمند په ولایتونو کې هم ګڼ بمبارونه او بریدونه شوي چې دا ټول له اسلامي امارت سره د امریکا د کړې توافقنامې څخه بربنډه سرغړونه ده. دغه راز په اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه لخوا نظامي کمیسیون ته ویل شوي که د کابل حکومت د عسکرو او امریکایي ځواکونو لخوا پیل شوي عملیات ونه درول شي غبرګون دې ورته وښیي. اعلامیه کې راغلي د افغانستان اسلامي امارت د نظامي چارو کمیسیون ته هدایت کوي که چیرې یا ټول عملیات متوقف نشي د خپل ځان او ولس څخه د دفاع لپاره څرنګه چې مناسب ګڼي اقدام دې وکړي او په وینا یې په دې صورت کې به د راتلونکو هر ډول پیښو مسؤلیت د مقابل لوري پر غاړه وي. بهرني ځواکونه داسې مهال د دوحې تړون څخه سرغړونې کوي طالبان په اړه سخت غبرګون څرګندوي او له خپل لوري د ورته اقدام ګوتڅنډنه کوي چې ټاکل شوی ژر به په ترکیه کې د افغان بحران د حل په موخه یوه مهمه غونډه ترسره شي.